سلامونه دوستانو، تاسو سره نن داسې افسوسناکه واقعه شریکوم چې د 400 په نسبت کې داسې واقعه راغلی ده چې د اختر په ورځ باندې یو بدبخته زوی را پاسېدلی دی او خپله مور باندې ډزې کړي دي او خپله مور یې ډېره په بېدردۍ سره قتل کړې ده. د مور یې څه ګناه وه او مور یې کومه داسې ګناه کړې وه چې زوی یې پرې دومره په غوسه شوی دی چې مور یې وژلې ده. ملګرو دغه ټول تفصیل در سره په دې ویډیو کې شریکوم. ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ چې د ټول معلومات نه خبر شئ. د ویډیو شروع کېدو نه وړاندې کوم ملګري چې زموږ په چینل کې نوي دي او زموږ چینل قرار کلیک یې نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ. دوستانو د دې واقعې په باره کې ویل کېږي چې دې مور خپل زوی ته د سحر د مانځه په باره کې ویل او اوازونه ورته کول چې پاسه د اختر مونځ وکړه. زوی ویل کېږي چې نشې په حالت کې او په نشه کې مبتلا و. هغه تمانچې ته لاس کړي دي او خپله بوډۍ مور یې په بېدردۍ سره قتلې ده یعنی وژلې ده. او ویل کېږي چې هغه په هغه ټایم کې نه مړه خو هغې نه پس چې هغې هسپتال ته ورسوله او انتظار یې کولو چې هسپتال کې ډاکټران هم نه وو. د هغې نه بعد بیا هغې هلته ساه ورکړله. د دغې ښځې یعنې د دغې مور کورنۍ د هسپتال والو نه هم ګیلمنه ده او د هسپتال والو خلاف یې چغې هم وهلې دي ځکه چې ډېره زیاته افسوسناکه واقعه ده او هسپتال والو پکې هم ډېر زیاته سستي کړې ده چې دغې مور ته یې په وخت ځان نه دی ورسولی. دوستانو د دې واقعې نه چې مونږ خبر شو نو ډېر زیات خفه شو ځکه چې ډېر زیات ظلم شوی دی. مونږ غوښتل چې دا واقعه تاسو سره هم شریکه کړو. الله تعالی دې داسې اولادونو ته سخته سزا ورکړي چې خپلې میندې سره داسې کارونه کوي او بې دردۍ سره او بې ګناه وجني. د ویډیو کتلو مو ډېره مننه. زموږ چینل قرار کلیک ته سره ضرور سبسکرایب کړئ. زموږ د ویډیو تر دې ځای پورې وه چې د سره مو شریکه کړه او د بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.